بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یوې خورکۍ پوښتنه کړې چې خاوند مې په هیپاټایټس بی اخته دی، لوخی د نور کور څخه بیل کړم او کنه. خورکۍ ته زموږ جواب دی چې نه، د لوښو د بیلولو ضرورت نشته. د ای هیپاټایټس په نسبت د بی هیپاټایټس ویروس د وینې له لارې او د بدن د نورو ترشحاتو له لارې انتقالیږي. د دغه ویروس د انتقال لپاره تقریبا خوراکي لاره نشته، نو هغه کسان چې په بی هیپاټایټس اخته دي دې ته اړتیا نشته چې له نورو بیل وساتل شي. خو له دې سره بیا هم سپارښتنه شوې چې د بی هیپاټایټس ناروغانو او د سالمو لیږدونکو لوښي له نورو جلا شي او روغتیایي مسلو ته یې پام وشي. دوستانو تاسو هیله کوو چې زموږ په اړه فالو کړئ، لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسې خپلې پوښتنې وکړئ او مونږ یې درته په نورو ویډیوګانو کې جواب کوو. الله مو مل شه.